السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په 2023 کال کې چې افغان لوبغاړو په IPL کې ګډون کړی و، د هغوی د IPL د لوبو په اړه معلومات در کوم چې چا څومره لوبې ترسره کړي دي، کم ریکارډونه یې جوړ کړي دي، څو ویکټ یې ترلاسه کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، پوره معلومات در کوم. اول رحمان الله ګربز. په 2022 کال کې رحمان الله ګربز د ګجرات ټایټنز لوبډلې لخوا واخیستل سو چې په یاد پړاو کې د لوبو چانس ورنه کړل سو. رحمان الله ګربز په 2023 کال کې د یادې لوبډلې سره لاره جلا کړه، د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یې تړون وکړ. ګربز په 2023 کال کې د تمې خلاف لوبې ترسره کړې، څنګه چې دته چانس په لاس ورغلی و چې د ښه ځلېدلی وای، ښې لوبې ترسره کړې وای، هغسې ونه ځلېدی. په 11 لوبو کې یې ګډون وکړ، 220 منډې جوړې کړې، 80 منډې ډېرې وې، 0.4 یوریج و، 133.350 سټرایک ریټ و، 2 پنځوسیزې یې جوړې کړې، 11 څلوریزې یې وهلې وې، 15 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. دویم فضل حق فاروقي. فضل حق فاروقي هم په 2023 کال کې ښه نه وځلېدی، په 4 لوبو کې یې ګډون وکړ، 14.2 اورونه یې ترسره کړل، 119 منډې ورکړې، 4 ویکټ یې ترلاسه کړې، 90.25 یوریج و، اکانومي 8.8 وه، غوره بالینګ یې د 41 منډو په بدل کې 2 ویکټ اخیستل و. دریم نور احمد لکنوال. لکنوال بیا ډیر زبردست وځلېدی، د خپلې لوبډلې په ګټه یې بهترینه بالینګ ترسره کړ، 14 لوبې یې ترسره کړې، 40.1 اورونه یې ترسره کړل، 309 منډې یې ورکړې، 16 ویکټ یې ترلاسه کړې، یوریج یې 23.06 و، اکانومي یې 7.2 وه، غوره بالینګ یې د 20 منډو په ورکولو سره 3 ویکټ ترلاسه کړې وې. په بیټینګ کې هم په 3 اننګزونو کې ګډون وکړ، 2 منډې یې جوړې کړې، 1 څلوریزه یې په بیټینګ شامله وه. څلورم نوین الحق. نوین الحق هم د لومړي ځل لپاره په IPL کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لخوا واخیستل سو. ډېرې زبردست بهترینه لوبې نندارې ته وړاندې کړې، که څه هم په ډېرو لوبو کې د لوبېدو چانس ورنه کړل سو. په 8 لوبو کې یې ګډون وکړ، په 20 اننګزونو کې 28 اورونه ترسره کړل، 219 منډې یې ورکړې، 11 ویکټ یې ترلاسه کړې، یوریج یې 19.19 وي، اکانومي یې 8.2 وه، غوره بالینګ یې د 18 منډو په ورکولو سره 4 ویکټ ترلاسه کړې. په بیټینګ کې هم په 3 اننګزونو کې ګډون وکړ، 14 منډې ترسره کړې. پنځم راشد خان. راشد خان په 2023 کال کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېر زبردسته په زړه پورې ولوبېدی، زبردسته لوبې یې نندارې ته وړاندې کړې، لومړی هیټرک یې هم په بالینګ کې وکړ، په ډېرو سختو حالاتو کې د خپلې لوبډلې دپاره په بیټینګ او په بالینګ کې په دواړو کې ښه لوبې ترسره کړې. په بیټینګ کې په 18 لوبو کې په 9 اننګزونو کې ګډون وکړ، 130 منډې جوړې کړې، 9 غوره منډې وې، یوریج یې 2.50 و، 214.8 سټرایک ریټ و، 50 یې ووهله، څلوریزې یې 8 شپږیزې یې 14 په بیټینګ شاملې وې. په بالینګ کې بیا راشد خان ډېر زبردسته بهترینه بالینګ سږ کال نندارې ته وړاندې کړ، د خپلې لوبډلې په ګټه یې 20 ویکټ ترلاسه کړې، یوازې 1 ویکټ یې کمه وه چې د IPL غوره سپینر بلل سوی وی. راشد خان سږ کال خپل لومړی هیټرک هم وکړ، په 18 لوبو کې یې ګډون وکړ، 18 اورونه یې ترسره کړل، 552 منډې یې ورکړې، 20 ویکټ یې ترلاسه کړې، یوریج یې 0.4 و، اکانومي یې 8.4 وه، د 10 منډو په بدل کې 4 غوره ویکټ وې. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.